د نظم دپاره بلنه ورکوم فضل الرحمن اجز صاحب ته چې هغې راشي خپل نظم د ملګرو سره شریکي. فضل الرحمن اجز صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګډونوالو ته د زړه د کومې هرکلی په خیر علي. د صدر صاحب په اجازت باندې به کلام ووایم. د کلام نه مخکې به یو قطعه ووایم چې د انور چې نن په ما دی لګېدلی، د انور به سبا وي او زه به نه یم. امیدونه که هر څو د سهار وکم، سهار به سبا وي او زه به نه یم. کلام دی چې تور لحد درته د سرو ګلو ګلزار شه، تور لحد درته د سرو ګلو ګلزار شه، پکې ژوند د خوشحالي قرار شه، او بستره د تورو خاورو د ریخم شه، بستره د تورو خاورو د ریخم شه، د جنت حور علمان د خدمتګار شه، او بے حسابه چې جنت کې داخليږي، بے حسابه چې جنت کې داخليږي، نوم په هغه جنتیانو کې د شمار شه، او ګناهونه دې زره هم پاتې مشه، ګناهونه دې زره هم پاتې مشه، ثوابونه دې د غرونو په مقدار شه. هر مانځه کې به مدا درته دوا وي، هر مانځه کې به مدا درته دوا وي، رحمتونه دې بې شماره په مزار شه، او نور یې وس در سره نه رسي اثر صاحب، نور یې وس در سره نه رسي اثر صاحب، د عجز دغه شعرونه در نظار شه. ډېره مننه.